د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه هیواد کازان ښار کې د بریکس غونډې پر مهال د بریکس ډیزاین شوي پولي واحد سلګون نوټ د شاوخوا شپېته هیوادونو مشرانو ته ښودلی دی. د بریکس نیوز په نوم یوې روسي رسنۍ د بریکس ډیزاین شوي پولي واحد نشر کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ او د طالبانو د اسلامي امارت نوم هم پکې لیدل کېږي. روسي رسنیو لیکلي چې بریکس پولي واحد په راتلونکي کې د ډالرو ځای ونیسي. بریکس بلاک چې روسیې او چین یې رهبري کوي له خپلو متحدینو سره یو ځای د سویفټ په مقابل کې د یو نوي مالي سیستم وړاندې کولو ادعا کوي چې په وینا یې د دوی متحدین به د امریکا د مالي سیستم له فشار څخه وژغوري. د بریکس کرنسي په جوړښت کې 40% سره زر او 80% د محلي کرنسیو له موادو څخه استفاده شوې ده، لکه چینایي یون، روسي روبل، هندي روپۍ او دغسې د نورو هیوادونو پولي واحدونه.